داسې ګولۍ ورول خلکو ویشتل دا به پکې کېږي خو ځوان لا به مخ نه رړوو غلطي پولیس ته پولیس داسې کوي چې څوک وایي را وایي انسوګیس ولې انسوګیس ته ولې ګوره چې مونږ نه منډه کوو موږ ته ولاړ یو تاسو سره منډې وهو په خبره پوهېږو ګیس ته ولې ګولۍ راخلو دستي په موقع واپس یې رڼا کوو ځوان ته خلاصوو بل طرف یې رڼا کوو داسې کوي کویره یې دلته څملو دلته کښېنو زه یې مه پرېږدو دا د بزدله خلکو کور دی چې میدان پرېږدي چې ولته یې په کور کې ګولۍ غورځوي تورسر یې رولي دلته راته وولي په کوم مرګ ویر کو په کوم په حیا په عزت مرګ ویر کو په عزت د بزدله مرګ به ته په برستل کې مرسي داسې راکوي دلته ناست یو چې دغه ځار باندې څه کوي راکوي دا ټول پلازې چوک دی چې څه شی به ولری والا چې پلور یې درولي چې سړی وولي والا چې لاندې یې کړي دلته کښېنو موږ ناست یو شور مه کوو ګزارونه مه کوو منډه مه وهو هېڅ پروا یې مه کوو هېڅ پروا دا میدان دی اوس هم ناست یو پکې بیا به هم ناست یو یوه خبره صرف صوبایي حکومت ته کوو چې فوجي خو چلو چې ظالم دی سیکورټي فورسز و انټیلیجنس ادارې دا خو د کفر و جبر و بربریت اډې دي خو پولیس دا خو ما وطن بچي ما حفاظت دپاره یي زه یې ده خیر غواړم د پولیس وردي او د پولیس بچی زه یې ده دپاره امن غواړم زه نن د علاقې د امن دپاره ورته یم زه نن صرف د خیبر و غوړې امن نه غواړم زه د رنګرونو د حیدآباد امن هم غواړم دا کم حالات چې ولته په تیرو کېري بیا بوړې لار کوشول بیا دلته 3 کیلومترو راغلل دا حالات حیدآباد لرسي دا به د پېښور د دماکونه ډک شي زه د حالات ټیک کول غواړم موږ د فیصله کول غواړو نو چې نیت هم نیک دی کار هم سیده دی قانون ته سیده دی د قانون نه ننوتی پولیس بیا کم جواز جوړوي چې په ما باندې ډازې کوي دلته که یو کس ریفسر پسند وي زه یې سموم موږ سم هم کړل موږ هم نیول موږ وویل سنډله کوي یم نو بیا دا جواز ما جوړوي خپل خلک رالاګي دلته ورونی جوړوي نه جوړو دا ورونی چې ولې 6 ځلې مو وله دا اوس دا واوري او دلته ورته ودرېږو څرګنده مو ولي د غلې ډز دمه کوي چې بیا پې منکرېږي لهذا پولیس د موږ بچي دي دره دغسې خیال وساتي چې موږ پوره عمل احتجاج دی دلته به ناستو دلته کښېنو وزیر الله صاحب به موږ دا خبرې واوري وزیر الله یې دغه خاورې بچی دی دا د موږ د وطن بچی دی دغه ته پکار دي چې دا پولیس سم کړي دغه ځای یې وروسته کړي زه دلته دستي ناست یم دلته